السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. طالبانو په لوګر کې 4 تنه مسلح غله نیولي. د لوګر ولایت په خوشي ولسوالۍ کې 4 تنه مسلح غله د طالبانو لخوا لاس په لاس نیول شوي دي. د طالبانو په رسمي ویب پاڼه د خپاره شوي خبر له مخې پرون د سهشنبې په ورځ د خوشي ولسوالۍ په کنداب کلي کې 4 تنه مسلح غله د طالبانو لخوا لاس په لاس نیول شوي او دوسیه یې هم محکمې ته سپارل شوې ده. پرون سهار مجاهدینو د لوګر ولایت خوشي ولسوالۍ اړوند کنداب سیمه کې 4 وال غله چې خلک به یې لوټل لاس په لاس نیولي او شرعي محکمې ته سپارلي دي. باید وویل شي چې طالبانو تر دې وړاندې هم د هیواد په یو شمېر سیمو کې مسلح غلا او اختطافګر نیولي او له محکمې وروسته په جزا یې رسولي دي. د تیرې جمعې په ورځ هم طالبانو د فاریاب ولایت په قیصار او پښتونګوټ ولسوالۍ کې 2 تنه غلا او اختطافګر له 1 کال محکمې او تحقیق وروسته د عامو خلکو تر مخ په دار وځړول، چې له امله یې د سیمې خلکو خوښي ښکاره کړه او د طالبانو له دغه کار څخه یې هرکلی وکړ.